او زموږ تڼي ملګري هم تشویق تحفه یې ورکړه، ډېره مننه. اوس هم وار رسیږي د هنرمندانو اتحادیې رئیس او د ما شخصي دوست او ملګری حیات ګردیزي ته. ګردیزي صاحب تقریبا زه چې ډېر وړوکی وم 28 کالو وم چې دی زما ملګری دی او د هغې نه پخوا هم د سندرو سره علاقه لرله، د ده د اواز سره زه شخصا ډېره مینه لرم. خوست ته هم راغلی و، په خوست کې زموږ د خوست خلکو ډېر نازولی دی. نو زه د ګردیزي صاحب نه غوښتنه لرم چې ګردیزي صاحب داسې ښکلي په زړه پورې هغسې سندرې ووایي چې په هغې کې یو څه نغښتې وي، خلکو ته ولسونه یو څه ورکړي. ګردیزي صاحب څنګه؟ ما غالي ان شاء الله تاسو نه به چې تاسو ته وایي چې تاسو کې ځدو رکشا صاحب ته کله کله رکشا چلوله او چې کابل ښار کې سره وښتو نو ته وایي چې وړاندې کېنه مخکې یو ځای سره کېناستو، بیا نو خدای خبر ورکې که داسې نه وي چې په کور کې بېګا ته رانه ووایي وایي نه به یا خبرې به نه کوم ورپسې. خیر هغسې یو څه ووایه چې د ما زړه هم ورسره تازه شي او د لیدونکي زړه هم. اوس خو په رشته کې نه ځایېږي. ما یو خپل شعر دی چې ما خپل جوړ کړی دی، خدای دې وکړي زه د خوست خلکو ته د حملې کولو لپاره ډاډه کوم. خدای دې وکړي چې پروانه نه زده خو یو بل هم درته ویلی قومونو ته مې ویلی دی، هغه به مو وایي. تشکر، مننه.
خوستي صاحب انتخاب او اوس بیا دا د پکتیا کاونس کوم شی ما جوړ کړی دی هغه هم وایم مهرباني ګرځي صاحب مهرباني دې خاطر چې دا انتخاب د خوستي صاحب محمد ډیر ګران درو دی دا څنګه وایي شي خطر وکړه دا خو دولتي نومونه دي دا خوست او دا ګردیز دا او دا فلانا ځای زموږ ته ټوله یو پکتیا ده او لویه پکتیا ده ځکه ما دا د ټولو ځای قومونه کې یاد کړه بس ګردیزي صاحب تا نه ډېره ډېره مننه محفل دې ګرم وساته خوند دې وکړه